أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ګرانو کتونکو او ګرانو مینوالو سلامونه او احترامات مې قبول کړئ. زه سبو ننګرهاری نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او غواړم نن تاسو افغانستان له یوې داسې څېرې سره مو اشنا کړم چې نه یې صرف زمونږ او د ستاسې شمله یې اوچته کړې ده بلکې په ټوله کې د اسیا د میشتات به نوم یې ځلولی ده. دلته که زه لږ په خلاص مټ زمونږ داسې دودونو او عادتونو ته پام راواړوم چې تل راته پیغور ښکاري، نو تاسو ټول به راسره دا ومنئ او دې پایلې ته به ورسېږئ چې دا او دې ته ورته ځینې دودونه او عادتونه زمونږ د وروسته پاتې اسباب دي. یو ناوړه دود یا عادت زمونږ دا هم دی چې موږ خپل اتلان، خپل سرخیلي او ستوري هغه وخت لمانځو چې لمانځل یې هېڅ ګټه نه لري، هسې د وخت ضیا او زمونږ په کمزرفتي باندې دلالت کوي. کله چې زمونږ اتل له دې فاني دنیا څخه سترګې پټې کړي نو بیا به پرې هر یو په تمسا اوښکې بهوي، لاسونه به پلوري، ګریوالونه به څیري او کله خو به د افراط یو داسې ګودر ته به ولاړ شي چې خبر له اغراق څخه غلو ته به ورسېږي. نو بیا که په اتل باندې د یو مزار پر ځای 100 مزارونه او شناختې جوړې کړو هېڅ ګټه نه لري. زه په دې باور یم چې د دنیا له نورو ملتونو سره سره زمونږ د اتل دا روح به هم زمونږ د دې عمل څخه به کرکه کوي او زمونږ وجدان او ضمیر به راټومبي چې ژوندی وم زما هغه لاسنیوی خو څه یادونه او قدر دې هم نه کوم. د ژوندانه په وخت کې به له یو غیران څخه هم نه تېرېږو، خو چې کله په ابدي خوب ویده شي نو بیا به د پیسو ویالې پاو د هغه د مزار د تزین او د ښایست لپاره بهو. زه سبو ننګرهاری د خپل عادت سره سم د مطالعې په موخه مې ټولنیزو رسنیو ته مې سر ورښکاره کړل چې ناڅاپه مې سترګې د ښاغلي ویاړمن استاد حمید الکوزی صاحب په نوم باندې ولګېدې. په مطلب کې یې لیکلي وو چې نوموړی د کاناډا د پلازمینې اوتاوا ته د اوتاوا ښار د ښاروالۍ ته نومان یا کاندید دی. د ښاغلي استاد حمید الکوزی صاحب د تعلیمي زده کړو او د کاري دندو په اړوند د ځان ته د معلومات راغونډولو لپاره مې د انټرنیټ تړۍ کېکاږله. کله چې مې د نوموړي مواصفات مې ولیدل نو حق پک شوم چې څرنګه زمونږ د هېواد یو داسې شخصیت چې په لویدیځ کې ښاروالۍ ته کاندیدېږي او زه یې مرستې ته مټې نه رانغاړم. دا هر څه زه یوازې د دې لپاره کوم چې زه هم د یو افغان په توګه عقلاً مې یو داسې شخصیت په وړاندې چې تل یې د خپل ګران هېوادوالو او د هېواد لپاره د هېواد د دننه او د باندې خپل ټول ځواک له کوم توپیر څخه پرته کارولی او خپل رسالت او مسؤلیت یې ترسره کړی ده. خدای په ځان ومنله چې د هغوی د پېژندنې په اړوند یو څو خبرې وکړم. نو تاسې ټولو مینوالو څخه او ورونو څخه د افغانانو ورونو څخه او په ځانګړې توګه په لویدیځ کې زموږ د مینوالو افغانانو ورونو څخه او په ټوله کې بیا د کاناډا د اوتاوا د ښار د میشته اسیایي اتباعو څخه چې د رایې ورکولو، کمپاین کولو او د نورو اړینو مرستو وړتیا لري څو زمونږ د ښاغلي مشر د بریا لپاره خپلې هڅې او مرستې ونه سپموي او زمونږ د عزت او د کرامت څلې په کاناډا کې هم اوچتې کړې. په آخر کې تاسو ټول مینوالو ته، کتونکو ته، لیدونکو ته د ښاغلي استاد حمید الکوزی صاحب شالید ته رابلم کوم چې موږ په اجمالي بڼه باندې راغونډ کړی ده
او تاسو ته مو چمتو کړی ده. ومن الله توفیق.